السلام علیکم ورحمت الله. قدرمن لیدونکو، زما تر څنګ کې به تاسو یو عکس ګورئ چې زما یوه خورکۍ له سترګو نه یې وینې راځي، په بستر باندې پراته، د علاج دپاره ورسره پیسې نشته. پلار یې سرګردانه، تېره ورځ راته چا کیسه کوله، وایي د کلیوال راپورته شول، دې دپاره یې چنده وکړله. حالات یې زموږ په وطن باندې رحم وکړي چې زموږ دغه خورکۍ ډېره په ستونزو کې ده، ډېره په مشکلاتو کې ده. شاید د عکس یې ما سره اوس هم په څنګ کې ګورئ تاسې چې له سترګو نه یې وینې راوځي. په دې باندې موږ نه پوهېږو، په دې باندې د طب بخش خلک پوهېږي چې دغه مسلک ته چې دغه وینه به ولې راځي. خو زما خورکۍ له دغه درد نه کړېږي، ځورېږي. سهار چې ما ورته زنګ وکړو هم د دې خورکۍ هغه چیغې فریادونه چې ما واورېدل، باور وکړه زه یې ورخطا کړمه. ما ورته چې د فریادونه دې څه اورمه، وي دا همغه خورکۍ ده، یوه داسې حالات ته راشي چې کله چیغې وهي، کله فریادونه کوي او سترګو نه یې وینې هم راځي. الله دې زموږ په وطن باندې رحم وکړي. مورکۍ سره څو خبرې کوو چې څه ستونزې، څه مشکلات لري. ښه مورې، زموږ دغه خورکۍ څه مشکل لري؟ سترګو نه یې وینې د څومره وخت کېږي چیرته؟ دا د یو کال کېږي چې دې په خوله وینه کوي کوله. هو نه دولې مې بیا هغه دومره د کلي دومره کوماکه سره وکړلو چې دې مونږ کوبل ته به بوتلله. هو وشه بیا یې ورته ووایي چې دا هغه د امارۍ خو کې راکې لږ زخمي شوې ده. هو بیا دوی وایي چې مونږ ویل کړی جلکۍ وینه بان شوله، دا علاج 15 ورځې بعد یې په سترګو 2 وره وینه روله، خو صحیح وینه یې په روغ هسپتال ته مې یوړه. ډاکټرانو کوماک لږ سره وکړل، نو امداد یې سره وکړو، جلکۍ مغه کړه رومړه د ذکر کې مې چول د سورې نورې وایي نور پاته نه تا لګي. اوس پیسې شته د علاج دپاره دي؟ نشته پیسې نشته، زه پېښور ته پولیسم. زه د پېښور علاج نه لرم، کوم بودیجه مې لرله مې ټوله په ختم کړې ده، نشته. خلکو نه څه غوښتنه لرئ مورې؟ همدغه مهال خلک مو ویني موږ تاسې دا غوښتنه لرم چې مو سره لږ امداد وکړئ چې زه د لور غم وکړم. مورې که د خوراکي موادو کومک وشي خوشحالېږي، که د لور علاج دې وشي خوشحالېږي؟ چې د لور علاج مې وشي خوشحالېږم. مور دا فکر مو په زړه کې کړی ته به حتما داسې یې، ځکه چې یوه مور ډېره مهربانه وي په خپل اولاد دی. هر څوک چې اولاد غواړي د هغې ورځې دپاره یې غواړي چې کله لوی شي کار ورته وکړي، خواري ورته وکړي. خو که کله دغه اولاد مریض شي او په کټ باندې پروت وي، سړی ډېر دردوي، ډېر خفه کوي. د دې په ځای چې د تا خدمت وکړي او په همغه تېر وخت کې بیا ته د خپل ځوان اولاد خدمت کوي، نو دا بیا ډېر زور غواړي. دونه ټول خواږوي، خو په هغې کې بیا لورکۍ ډېره خوږه وي او ډېره مینه ناکه وي. بیا دغه مور همدغه یوه لورکۍ لري، هغه هم مریضه ده، هغه هم له سترګو نه یې وینې راځي. الله دې زموږ تاسو اولادونه په دې حال باندې نه کوي. د 15 ورځې مو مړی نه د لور ته خوړلې چې دې وینې ووینم چې دینې بهیږي نوسته وم، خپله نوسته مې ته جوړم. ښه مورې، الله دې رحم وکړي. نو زه پوهېږم چې اولادونه ټول خوږوي، په هغه کې بیا د لور هغه مینه محبت ډېر خوږوي، انسان ډېر ترې متاثره وي. شاید تاسې خپل اولادونه ګورئ، هغې کې هغه د لور مینه لیدلې وي. دغه مور یوه هیله لري چې فقط دغه لورکۍ ورته جوړه شي، یو څه کار خو ورته وکړي. که نور نه وي د مور خدمت ونه کړي او دی خو دومره وي چې خپل ژوند زندګي خو وکړي، د دې چغې خو وا نه وړي، دغې فریادونه خو وا نه وړي. نو تاسو نه موږ دغه هیله ده چې راځئ ورسره مرسته وکړو، راځئ دغه د مورکۍ دغه یوه هیله ورپوره کړو چې د خپلې لورکۍ دپاره همدغه یوه هیله لري چې دغه جوړه شي او روغ صحت یې په نصیب شي. د دغې مورکۍ همدغه یوه لور دی. راځئ که چېرته الله کول، الله روغ صحت ورکولو، زموږ او ستاسو په مرسته باندې ورسره همکاري وکړو تر څو یو څه صحت یې ښه شي او ورته وژغورل شي. نو دا خپرونه په دې هیله پای ته رسوو چې بل ځل د راځو دې سره مرسته وکړو او د دغې مور دغه یوه هیله پوره کړو. تر بیا ښې چارې ښه